السلام علیکم ورحمت الله قاری صاحب الله دې وکړي چې ښه اوسئ. وعلیکم السلام. قاري صاحب ستاسو لایفونه یو خور لیدلی و، بیا ما ته یې شخصي کې میسج وکړ، کلمه یې ما سره وویل. هغې ما نه داسې ډېرې پوښتنې وکړلې چې هغه زما یاد کې نه دي، خو دا 2 پوښتنې به اوس وکړم. یو یې دا وویل مطلب لکه که هغه عقیده ښې صحیح ده او که دا دې نه وروسته وایي چې زه شیعه یم، نو دې کې خو به دې ته کوم مشکل نه هغه کېږي، خو دې ما ته دا خبره کړې وې اوس چې دا زه یعنې دا نشم ظاهرولی او دا به خلکو ته لکه وایي دا خو خپل کور والا ته دوی ته به اوس وایي چې مطلب زه شیعه یم، خو عقیده یې صحیح ده قاري صاحب. الحمدلله الله جل وعلا دې دوی ته توفیق ور نصیب کړي، الله دې ټولو ته هدایت نصیب کړي. نو نامو کې که څوک وایي چې زه سني یم زه شیعه یم، دا مهمه خبره نه ده. مهمه خبره دا ده د یو انسان عقیده مهمه ده، د یو انسان توحید مهم ده. یعنی زه خپله ځان ته وایم چې زه شیعه یم، د علي رضی الله عنه د امام حسن و حسین شیعه یم. د ما ایمان هماغه ایمان د کوم چې د امام حسن و حسین صلوات الله وسلامه علیهم هغه ایمان یې موږ ته رارسولی ده، راته ښودلی ده، هغه توحید یې موږ ته رارسولی راته ښودلی ده. نو که ایمان و د امام علي هغه ایمان د موږ ده، که عقیده و د امام علي هغه عقیده د موږ ده. الحمدلله. او الله مو د هغه عقیده نصیب کړي، الله مو د هماغه ایمان نصیب کړي کوم ایمان چې د قرآني اهل بیت او د صحابه و رضوان الله علیهم اجمعین ده. مهمه خبره د عقیده ده چې د انسان عقیده برابر سي، دا که شیعه وي که سني وي دا مسلمان ده. او که د چا عقیده نه وي برابر، هغه که سني وي که شیعه وي بیا مسلمان نه ده. په نامو سره څوک نه مسلمانیږي او نه څوک ورباندې کافر کیږي. مهمه څه شی د اساس او بنیاد د عقیده ده چې د چا عقیده برابر او ودی وایي زه شیعه یم، پروا نه کوي. د چا چې عقیده برابر نه وي هغه که سني هم وي نو موږ هغه ته نسو ویلی چې دا د اهل سنت والجماعت سره وي. صحیح ده. نو مهمه د مؤمن مسلمان دپاره هغه دا ده چې عقیده یې برابره وي، عقیده په توحید کې برابره وي، عقیده په قرآن برابر وي، عقیده د دین او د اسلام په ارزښتونو باندې برابر وي، عقیده د الله جل وعلا په صفاتو باندې برابر وي، په توحید د الوهیت کې، په توحید د ربوبیت کې، په توحید د اسماء او صفاتو کې برابر وي. نو هغه دې ووایي چې زه شیعه یم. موږ د شیعه له ناموس سره اختلاف نه لرو. خبره باندې پوه شو لاسته؟ پوه شوم. مننه قاري صاحب. سکرین ریکارډ مې وکړو، بیا به ورته ولیږم. او نور پوښتنې داسې کړې وې قاري صاحب چې هغه جوابونه ما سره نه وو، خو ما ورته وویل تاسو لایفونو نه ما ورته ویل ما راشه براډ ته خبرې ورسره وکړه. وایي نه اوس ما ته مشکل جوړېږي زه نشم کولی، او که نور هغه پوښتنې راته یاد ته راغلې بیا به یې وکړم. اوس مننه قاري صاحب. الله مو خدای مو مرسي. الله مو